د مهم خبرونو سرټکي. په سوړ ژمي کې د سولې د خبرو اترو تودوالی. دا ځل افغان حکومت له راحیل شریف څخه په جدي توګه غوښتي دي چې هېواد یې د ترهګرو له ملاتړ څخه لاس واخلي. افغانستان د سولې پروسې په بیا پیلېدلو او د تروریستي ډلو پر ضد د جدي او لازمو نظامي اقداماتو په اړه بحث وشو. د ننګرهار اچین د داعش جنګیالیو د سرنو لپاره د تیږو تنې د دغې ډلې پر وړاندې د ولسي جرګې د لومړي مرستیال ظاهر قدیر د کسانو کړنه. داعشیانو او منګل باغیانو یو ځای د ولسي پاڅون په قرارګاه باندې تعرض شروع کړلو. برېښنایي پیژندپاڼې د رهبرانو ترمنځ له کړکۍ څخه نیولې بیا له ترهګرو سره د یوځای کېدو تر خبرداري. په پلازمینه کې په لسګونه کسان د لاریون په ترسره کولو سره د دغو پیژندپاڼو د ویشلو غوښتونکي شوي. و آقای رئیس جمهور ایره فکر کنم از نقطه نظر خود دیده، اما از نقطه نظر مخالفین ندیده که چقدر کمپاین اونا قوی میشه و سطح نفوذشان بالاتر میره. او په امریکا کې خونړي سیلابونه او طوفانونه، آلاباما او برمنګام کې څه باندې 70 تنه وژل شوي دي. په خیر راغلی. په دې خبري ټولګي کې مو زه روح الله احمدزی هرکلی کوم په دې هیله چې تر پای مو ملتیا وکړئ. د راتلونکي کال په جنوري میاشت کې د امریکا، افغانستان، پاکستان او چین د سولې د ټینګولو لپاره د یوې نقشې پر جوړولو غونډه کوي. د ارګ لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې د افغانستان حکومت چارواکو د پاکستان له لوی درستیز راحیل شریف په لیدنه کې دغه مسئله تایید شوې ده. خبرپاڼې زیاته کړې چې د غونډې برخوال به هر یو مشخص مسئولیتونه ولري، خو په سیاسي غونډو کې تر اوسه داسې اندېښنې شته چې پاکستان افغانستان کې د ثبات او سولې په کار کې رښتینی نه دی. جنرال راحیل شریف د یکشنبې په ورځ له طالبانو سره د سولې د خبرو د مخ ته وړو په موخه کابل ته راغی. جنرال شریف له ولسمشر غني او ډاکټر عبدالله سره په جلا توګه لیدلي دي. ریپورټونه وایي چې دغه لیدنه کې د ملي یووالي حکومت مشرانو په جدي توګه له راحیل شریف څخه غوښتي چې پاکستان باید د ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي. خو کابل کې داسې اندېښنې شته چې ښکېلې خواوې د سولې نیت نه لري او هغه هڅې چې پاکستانیانو پیل کړي یو ځل بیا به د جګړې لامل شي. که د پاکستان د مشرانو راتګ نتیجه ورکولی یا د سولې لپاره نتیجه ورکولی، نو د مجاهدینو په وخت کې چې دوی استازیتوب وکړي دا د 23 کاله بیا جګړه ده، یا کرزي چې 14 کاله یا 13 کاله هڅې وکړلې او بیا چې اشرف غني هڅې وکړلې. زه فکر کوم چې هیڅ ډول نتیجه نه ورکوي او افغان ولس پر پاکستان باندې په دې برخه کې بې باوره سوی دی. د پاکستان د لوی درستیز او ملي یووالي حکومت د مشرانو ترمنځ لیدنه د تړلو دروازو تر شا شوې، خو د جګړې پای ته رسېدل او د سولې خبرې د دوی د خبرو اصلي چوبلیس بلل کېده. د افغانستان د سولې پروسې په بیا پیلېدلو او د تروریستي ډلو پر ضد د جدي او لازمو نظامي اقداماتو په اړه بحث وشو. له دې وړاندې افغانستان، پاکستان، امریکا او چین اسلام آباد کې د سولې د خبرو پر پیل کولو ټینګار کړی. اوس داسې ویل کېږي که چیرې افغانستان او پاکستان د سولې د خبرو په برخه کې په رښتینې توګه مرسته وکړي، دغه بهیر به ښې پایلې ولري. کېدلی شي چې راحیل شریف هغه مخلصانه حرکت وکړي او په افغانستان کې د مذاکراتو په باب باندې داسې حرکت وکړي چې هغه د افغانانو په ګټه وي، د پاکستان په ګټه باندې وي. پاکستان کې ارامي هم په افغانستان په ارامي پر تړلې ده، نارامي اوس په افغانستان په نارامي پر تړلې ده. د لومړي ځل لپاره د سولې خبرې د روان لمریز کال چنګاښ میاشت کې اسلام آباد ته څیرمه مري کې وشوې، خو د خبرې د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته په ټپه ودرېدې. تر اوسه روښانه نه ده چې د سولې د خبرو راتلونکی پړاو به کله او چیرې ترسره شي او آیا دغه خبرې به د جګړې د پای لامل شي او که نه. هیواد ته د پاکستان د لوی درستیز راحیل شریف سفر د پاکستان د موسمي او فصلي سیاست په درشل کې شوی دی. شنونکي باور لري په ژمي کې پاکستان د سولې خبرو ته په لمن وکړلو سره د طالبانو پیاوړتیا او د دوی د ستړتیا د لرې کولو لپاره زمینه برابروي، څو د راتلونکي کال د جګړې په فصل کې په ښه توګه کړنې ترسره کړي. دغه شنونکي ټینګار کوي چې د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره کابل باید د سیمه ییزو او له سیمې هاخوا د فشارونو په واردولو سره اسلام آباد د سولې په خبرو کې رښتینې کړنو ته اړ کړي.
له کلونو راهیسې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ښو اړیکو د ټینګېدو او سولې ته د رسېدو لپاره د افغانستان او پاکستان چارواکي یو بل سره پر خبرو بوخت دي. تر اوسه دغو خبرو یوازې مثبته پایله نه ده لرلې، بلکې د ملا عمر له مړینې او د اسلام آباد لخوا د دغې موضوع له پټ ساتلو وروسته د سولې د خبرو نوی پړاو کړکېچن شو او د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې هم ترنګلې شوې. خو د دې ټولو ترنګلتیاوو سربیره د پاکستان لوړپوړی چارواکی راحیل شریف یو ځل بیا کابل ته راغلی څو د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیا پیل کړي. هغه سفر چې د شنونکو په باور موخه یې د کابل تیریستل دي. پاکستان در سیاست ها خود به طور نسبی به فصلی با سفر راحل شریف در مورد افغانستان تغییری وارد خواهد ساخت، اما در عمق استراتژی خود در حال حاضر تغییرات بنیادی وارد نمیکنه. ډیری باور لري چې د سولې خبرې یوازې په ژمي کې، هغه هم د طالبانو د پیاوړتیا او د ژمي په 3 میاشتو کې د طالبانو د ستړیا د لرې کولو په موخه پاکستان او طالبانو ته اهمیت لري. له دې امله شنونکي وایي چې کابل کې د خوشباورۍ پر ځای او د پاکستان پر ونډې باندې تکیې سره باید د سیمې او له سیمې هاخوا فشارونو سره پاکستان اړویستل شي چې د سولې په خبرو کې رښتینې مرسته وکړي. اگر همکاری‌های منطقه‌ای با هوشمندی جدی در محور گفتگوهای صلح انجام نشود، تنها امید داشتن به همکاری پاکستان یک خوشبینی و خوشخیالی است که از روز اول آغاز به کار حکومت وحدت ملی و تحلیف آقای غنی خوشخیالی شروع شده و تا هنوز هم ما با همین خوشخیالی ادامه میدیم، ولی جنگ هلمند، حملات انتحاری که روزمره انجام میشه و فشاری که روی نیروهای امنیتی ما وضع شده، اینا همه نشان میده که پاکستان نیت جدی برای گفتگوهای صلح نداره. له دې وړاندې هم څو ځلې کابل ته د پاکستاني چارواکو د سفر په ترڅ کې د دوی لخوا د سولې خبره او دغه بهیر پیل کول وړاندیز شوي وو. خو د شنونکو په وینا هیڅکله هم دغه سفرونه مثبته پایله نه ده لرلې او یوازې له دغو سفرونو څخه اسلام آباد ګټنه کړې. د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر اړوند وسلوالو د داعش ډلې د 4 کسانو سرونه پرې کړي او د هغوی سرونه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د خلکو نندارې ته ایښي دي. ظاهر قدیر وایي چې دغه کار یې د داعش لخوا د څو تنو پاڅون کوونکو د سر پرې کولو په ځواب کې کړی دی. نور جزئیات په راپورټ کې. پرې شوي سرونه په لرو پرتو واټونو کې په افغانستان کې د 14 کلنې دیموکراسۍ په اوږدو کې دا لومړی ځل ده چې د ولسي جرګې د یوه غړي پورې تړلي کسان سرونه پرې کوي. دغه د ننګرهار اچین ولسوالۍ یو واټ دی. ویل کېږي چې دغه وسلوال د داعش اړوند کسان او سیمه ییز وسلوال دي. پرون ناوخته د ولسي جرګې د یوه پیاوړي غړي ظاهر قدیر له وسلوالو سره په جګړه کې کېوتل. داعشیانو او منګل باغیانو یو ځای د ولسي پاڅون په قرارګاه باندې تعرض شروع کړلو او تعرض 12 بجې پای ته ورسېدلو. دا تعرض د 3 خواونه دوی شروع کړی وو، د عبدالخیل نه، د دې سرک نه او د نازیانو د انځري نه، او د دوی تعداد د 3.5 سوونه بره وسره. هغوی چې پر دغه لاره تیریږي یو ځل دغو جسدونو ته ګوري. روښانه نه ده چې په زړونو کې څه تیریږي، خو هغه څه چې پېښ شوي ډارونکي او بېسارې ده. قومي مشران د سر پرې کولو په اړه وایي د داعش کسانو د دوی د ځوانانو سرونه پرې کړي. بالاخره دوی هم اړ شول چې همدغسې ځواب ورکړي. دا موږ عمل د مغز نه رارخ کړه، څنګه چې موږ هغه پورته راخ کړه دغسې موږ د هغو هغه رارخ کړه. دا مړه وه بس مړینې باندې زموږ هغه نه هم غوڅ کړي او په مړینې باندې دوه هغه نه هم غوڅ کړي دي. دا خو زما د دولت دپاره ډېر شرم او ډېر حیف دی، زما جنرال دپاره او رئیس جمهور دپاره او وزیر دپاره چې د 3 ولسوالیو ترمنځ کې زما د سړیو نه سرونه غوڅېږي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي د ظاهر قدیر وسلوالو او ترهګرو ډلو ترمنځ جګړه مني. د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې 13 ورځ کوم پیښه چې رامنځته شوې په دې کې تلفات هم اوښتي دي، نښته هم شوې ده. ولدا چې کوم لوري ته څومره تلفات اوښتي په دې اړه زموږ څېړنې روانې دي، انشاءالله وروسته به شریک اوسو. حکومت څو ځله د ملیشې جوړونې په اړه سخت مخالفت کړی، خو هغه څه چې په دغو تصویرونو کې ښکاري په ټوله معنا ملیشه جوړونه ده. هغه هم دغسې ښکاره او بې پردې. تر اوسه مرکزي حکومت په ننګرهار کې د دغې هیښوونکې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. وبه لیدل شي چې څه وایي. د برېښنایي پیژندپاڼو ویشل باید ژر تر ژره پیل شي. د کابل ښار لسګونه اوسیدونکي او د برېښنایي پیژندپاڼو د ادارې پخواني کارکوونکو د یوې غونډې په ترڅ کې د پیژندپاڼو د ژر پیل کولو غوښتنه وکړه. د دغې ادارې کارکوونکي خبرداری ورکوي که حکومت ځوانانو لپاره کاري اسانتیا برابره نه کړي، زیات شمېر ځوانان به له ترهګرو ډلو سره یو ځای شي.
الکترونیکی زیربنای افغانستان پاسپورت د برېښنایي پیژندپاڼو د ادارې ګوښه شوي کارکوونکي دي د شهریناو په پارک کې راټول شوي. هغه ځوانان چې په دې وروستیو کې له دغې ادارې ګوښه شوي وایي څه باندې 1000 تنه ځوانان له کاره لرې شوي او بې برخلیکه پاتې دي. ما میخوایم که پروسه آغاز شود و این پروسه به شکل این پروسه ملی قربانی دستای سیاسی نشه. ما کل ما فعلا بیکار هستیم. ما حق خود میخواهیم. اگر به ما حق داده نمیشه حداقل برای پروسه تشکیل الکترونیکی آغاز بکنه. د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش ادارې ګوښه شوي کارکوونکي د هغوی د ګوښه کېدو لاملونه لوی سیاسي موضوعات یادوي. اما امروز باره ما اینجا آمدن ولی امروز باره ما بازی میکنند. اینها میخواهند جوانا قربانی سیاست های بسیار ضعیف اینها شوند. بیکار ساختن حدود 1000 جوان تحصیل یافته در شرایط بحرانی کنونی کشور باعث خواهد شد تا این جوانان به منظور حل مشکلات اقتصادیشان تن به مهاجرت های غیر قانونی بدهند که این خود باعث تشدید بحران فرار استعدادها از کشور خواهد شد. د حکومت پر چوپتیا سخته نیوکه کوي او وایي که د ځوانانو کارموندنې ته پاملرنه ونه شي زیات شمېر ځوانان به له ترهګرو ډلو سره یوځای شي او ځینې به هم په ناقانونه ډول کډوال شي. فردا اینمی جوانایی که امروز بیکار میشن فردا میرن به پروسه داعش میپیوندن و آقای رئیس جمهور ایره فکر کنم از نقطه نظر خود دیده اما از نقطه نظر مخالفین ندیده که چقدر کمپاین اونا قوی میشه و سطح نفوسشان بالاتر میره. بسیار از جوانها از کشور فرار میکنن مهاجر میشن و از همین تعداد از کارمندای ما از همکارای ما امنا از مدتی که شنیدن که کارشان ادامه نمیافته اینا هم به مهاجرت رو آوردن رفتن. ټینګار یې پر دې ده چې غوښتنې دې ومنل شي که نه مدني اعتراضونو ته به دوام ورکړي. په دې وروستیو کې د اجرایي ریاست وسلاکار صداقه فاضل سانچاریکي پر خپل فیسبوک پاڼه کښلي چې د دغې بهیر د بیا پیل لپاره خبرې روانې دي او ډیر ژر به ورته حل لاره ولټول شي. په کابل ښار کې د هوا ککړتیا ډیری کسان روغتونونو ته رسولي دي. د پلازمینې اوسیدونکي نیوکه کوي چې له حده زیات خاورې دوړې او دود هوا ککړه کړې ده چې خلک یې په تنفسي ناروغۍ اخته کړي دي او ځینې حتی کوما ته رسولي دي. خو دولت په تیره د چاپیریال ساتنې ادارې د تیرو 14 کلونو په ترڅ کې د هوا د ککړتیا د مخنیوي برخه کې هیڅ چاره نه ده سنجولې. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د دغې ادارې له وسه وتلې خبره ده. له واټونو څخه د خاورو او دوړو پورته کېدل په ښار کې د هوا د ککړتیا اصلي لامل بلل کېږي. په کابل ښار کې 80 سلنه واټونه په همدې توګه خامه دي او د خلکو روغتیا له ننګونو سره مخ کوي. په ژمي کې دغه ډول ضررات د بل هر وخت په پرتله ډیریږي. کیدای شي له همدې امله دغه فصل کې د ناروغانو شمیر زیاتیږي. قبول داره مردم مریض میکنه به در گل کلگی را به در گل دولت کوما رسانده. صبح که میبینی بسیار غبار آلوده بسیار زیاد است. با خاطر هیچ دیده نمیتونیم سایه دید که صبحانه ما مثلا وقت میبریم دیوار هستیم تو 1 کیلومتری ما رو 10 متری ما رو به اصطلاح دیده نمیتونیم. دولتي ادارې په ژمي کې د هوا د ککړتیا په برخه کې اساسي ونډه لري. د بیلګې په ډول د مکرویانو بخارخانه چې سهار او ماښام ورڅخه پورته شوي دود د دغې سیمې اوسیدونکي په ډول ډول ناروغیو اخته کړي حتی له تدریجي مرګ سره یې مخ کړي. د مکرویانو اوسیدونکي د چاپیریال ساتنې له ادارې غواړي چې په دې اړه جدي پاملرنه وکړي. بخارخانه مکرویان 4 ما شما میبینیم پیسه تیل اصلی را میگیرن مواد بی‌کیفیت میسوزانن هوا آلوده است. من دو تشویش دارم. اولی ایست که مواد بخلم بسیار بی‌کیفیت دی سوختانده میشه که تو یک دود غلیظ استعمال میکنه و من از اداره محیط زیست افغانستان خواهش میکنم که این مسئله را بسیار جدی تعقیب بکنه که مواد باید سوختانده شود که با کیفیت باشه تا همین دود غلیظی را که صبح و شام متاسفانه تولید میشه و منطقه را تهدید میکنه و محیط زیست اخلال میکنه و صحت مردم را ضرر میرسانه جلوگیری بکنه. د چاپیریال ساتنې اداره ټینګار کوي تر هغې چې ورښت ونه شي د کابل ښار هوا به همداسې ککړه وي او په بشپړ ډول د هوا د ککړتیا کمول د دغې ادارې له وسه نه ده پوره. خو د دولتي ادارو په اړه د دغې ادارې مسلکي مرستیال وایي که چیرې تر یوې اونۍ پورې د مکرویانو بخارخانه د سون توکي له تیلو په گازو بدله نه کړي د بخارخانې فعالیت به بند شي. 2 سال پیش ما تدابیر اینا مکمل سیستمشون به گاز تبدیل شد یعنی گازی شد. بدبختانه ما خودم ما چند دقیقه پیش یک مکتوب امضا کردیم که یا توقف کنه
یا عاجل سیستم مواد سوخت را تغییر بده. له بې کیفیته سونتوکو کار اخیستل او د برېښنا پرچاوي خلک دې ته اړباسي چې له سکرو څخه کار واخلي چې دغه کار له هغو عواملو بلل کیږي کوم چې په ژمي کې هوا ککړوي. د نای دفتر په ننګرهار کې د خلافت غږ راډیو د خپرونو پر دوام اندېښنه څرګنده کړې ده. بل لور دغه بنسټ د دایکندي پر والي د دې له امله نیوکه کوي چې د دغه ولایت یو شمېر چارواکي له خبریالانو سره د معلوماتو له شریکولو منع کړي. د خلافت غږ راډیو خپرونې چې د داعش اړوند ترانې او شعارونه خپروي په دې وروستیو کې ننګرهار کې اندېښنې راپورته کړي. که څه هم له دې وړاندې سیمه ییزو چارواکو ادعا کړې وه چې د دغې راډیو نشرات یې بند کړي، خو د افغانستان آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نی وایي د دوی څېړنې ښیي چې د خلافت غږ راډیو خپرونې دوام لري. ادامه نشرات این رادیو و عدم جلوگیری فعالیت نشراتی رادیو صدای خلافت سبب خواهد شد تا همکاران ما در حوزه شرق افغانستان از فعالیت رسانه‌ای خوب و کارا باز بمانند و از جانب دیگر فامیل‌ها و وابستگان خبرنگاران نیز مورد تهدید قرار بگیرند. د نی اداري مسؤلین اندېښمن دي چې د دغې راډیو نشرات باندې یوازې دا چې امنیتي ګواښونه ډیر کړي بلکې داعش ډلې ته د کسانو ګوبارنې اسانتیا به هم برابره کړي. په همدې حال کې توحیدي د دایکندي پر والي له دې امله نیوکه کوي چې خبریالانو ته د معلوماتو مخنیوی کړی. نوموړی وایي د دایکندي والي معصومه مرادي د دغه ولایت سیمه ییزو ادارو ته امر کړی چې خبریالانو ته د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړي. همه میدانند که قانون حق دسترسی به اطلاعات در افغانستان نافذ است و به توشیح رئیس جمهور افغانستان رسیده است. هر گونه اخلال و مانع ایجاد کردن بر سر راه اطلاع رسانی در افغانستان غیر قانونی است. چین این مانع تراشی و ایجاد موانع از جانب والیان ولایات باشد چه هم از جانب حکومت مرکزی افغانستان باشد. آنانی که خود را متعهد به تطبیق قانون اساسی و سایر قوانین در افغانستان میدانند الزاما حکومت به عنوان قوه مجریه حق ندارد خلاف آنچه که قانون حکم صریحش وجود دارد عمل کند. معلوماتو ته لاسرسی د هر هیوادوال حق دی او مخنیوی د هیواد د اساسي قانون خلاف عمل بلل کیږي. سره لدی چې حکومت د معلوماتو د آسان لاسرسي په اړه څو ځله ژمنه کړې خو لا هم رسنۍ په یو شمېر برخو کې اول لاس معلوماتو ته لاسرسی نه لري. له تاسو او له خپلو ټولو تخنیکي همکارانو څخه په من انصر دا ولایت څخه خبر ښاد او بریالي اوسئ. ښه شپه راحته خوب.